اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بهونکی او مهربان دی. نن چې موږ چاته موجود یو، نن موږ په د مردان مشهور بازار چې ګجوهن په نوم باندې یادېږي، نن موږ په هغه بازار کې موجود یو. دې بازار کې به دومره رش و چې د خپې د لګېدو ځای پکې نو خلکو به سوداګانې دې کولې. کم زموږ په دې ملک باندې چې کوم وبا راغلی ده کرونا وایرس، د دې د وجې نه لاک ډاون لګېدلی دی. ټول بازارونه مارکیټونه هر څه بند دي. نن به موږ تاسو ته د مردان چې کوم دی بازارونه ښایو او هغه خلک به ته ښایو کوم چې د مجبورۍ نه خپل کاروبارونه شروع کړي پټه باندې خپل کاروبارونه چلوي. هغې پر یاد به موږ تاسو ته مخامخ کوو. نو تاسو چېرته هم به ځئ موږ سره اوسئ. بس زموږ په ملک کې چې کوم دا وبا راغلې ده د کرونا وایرس په شکل کې، نو دې موږ ډېر تاثیره کړي وو. بله خبره دا ده چې حکومت د طرفه چین بند دي، په چې رکشې مه راوباسئ. په چې رکشې موږ نه راوباسو نو موږ به څه کوو؟ بار هم نه پرېږدي، سوارلو ته هم نه پرېږدي. بله خبره دا ده چې کور ماشومان دي، پیسې غواړي، خرچې غواړي. موږ چې کوم دی موږ څه وکړو؟ د هغې چې کوم دی خرچه نه برابرېږي، د کور حالات دغه شان دي. بل حکومت وعدې کړې وې چې تاسو له به پیسې درکړو، تاسو له به راشن درکړو، تاسو له به دا وکړو. حکومت د خپلې وعدې پوره کړي. او دغه شان د پولیسو دا حل دی چې په بازار کې سوارلۍ نه شي کولی. بازار کې سوارلۍ شته نه، دا د بازار حال دی. که یو سوارلۍ کېنو نو هغه پولیس هم رانیسي او په داسې شکل کې هم رانیسي چې ته به یې که ما سوارلۍ په ځای د شرابو بوتل په دې ګاډي کې ویښی دی. ساره داسې راغلي وو پرون سهار 30 روپۍ ټوله وسکې کړی وې. هغه هم بیا دغه شوم نو یو پیاله چای پې ځانله وسکله. بازار ته څوک راوځي نه، بلکل کار اړو کېږي نه. څوک ځانله ډوډۍ له وړولی نه شي دغه کولی، نو دی دا به څه وړي. حالات دونه خراب دی، څوک بازار کې خوادي راځي، لرې سړي نه تښتي. دونه لرې تښتي چې بس هغه دی ته ودرېږي غونډه به له 30 روپو سودا نه هلي، دغه خبرې به ورته وکړي. جی خپل پرون مې دا 30 روپۍ کړی د مازدیګره پورې، هغه 30 روپۍ باندې ما ځانله چای وڅښله. د هغه د چای پې وڅښم نو کور ته به څه وړم؟ کور کې ماشومان یې غواړي. ښه دي هغه وایي چې هغه پیکج هغه پیسې ورکړي، کم د اوسه پورې خو موږ د چا ته هم نه دي مېله. یاره جی بس دا کار دی بیټک کې کوه او بس لګیا ځان له بچو له دغه ګټو سره چې چینی غوړي نشته کور کې، بیل نه رالی د کور کری رالی، د دوکان کری را باندې رالی. او حکومت چې کوم خبرې کړې وي په هغې زر تر زر عمل وکړي چې ځکه موږ سره غوسه شته نه. بس یې خپل بیټک هم کولو کړی دی کې لګیا یو ټکه پکه ځان له کوو. په ګزاره و خدای واړه خو سار چې راپاسي ځان له 100 روپۍ غواړي سوالي وله او صدرک نه دیږي. حکومت او پولیس ته وایي چې کوم وعدې دي کړې زر تر زره چې هغه پوره کړی شي. جی ګرانو کتونکو، دا وخت موږ د مردان مشهور دویم بازار غریب مارکیټ په نوم باندې چې یادېږي هغې کې موږ موجود یو. تاسو لیدلی شئ چې ټول دوکانونه بند دي. ولې بند دي؟ چې زموږ په موږ باندې وبا راغلی دی، د وجې چې کوم دی لاکډاون لګېدلی دی، ټول دوکانونه بند دي، بازارونه بند دي. موږ دوکاندارانو سره هغې کې حجامو، رشکې ډرایورانو، نور داسې قسمه کاروبارانو سره موږ خبره تر وکړې. هغې دا غوښتنه کوله چې حکومت کمې وعدې عوامو سره کړې وي هغه وعدې زر تر زره سرته ورسوي. خپل دونکو به مله شازید له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.